پام راوړم د کندوز راډیو د سات مهم او وروستۍ خبرونو ته. نن چهارشنبه د لیندۍ 19مه نیټه ده چې د 2025 کال د دسمبر له 10مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ د اقتصاد الجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. عامه روغتیا وزارت د کورنیو درملو تولید پیاوړتیا اقتصادي خپلواکي تضمینوي. افغانستان د نوو سیمه ییزو شریکانو په مټ د وارداتو او صادراتو بدیلې لارې موندلي. ایران د افغان سوداګرو د ملاتړ ژمنه وکړه، د ویزو بهیر به چټک او اسانه شي. او د پاکستان په کورمي کې د وسلوالو برید 6 پاکستاني پولیس وژلي. بشپړ خبرونه. عامه روغتیا وزارت د کورنیو درملو تولید پیاوړتیا اقتصادي خپلواکي تضمینوي. د عامه روغتیا وزارت د خوړو درملو مرستیال حمدالله زاهد په هیواد کې د درملو د سترو تولیدي فابریکو له مسؤلین سره لیدنه کې ویلي چې پر وارداتو تکیه کول هیواد به محتاج ساتي او پر کورنیو تولیداتو تکیه کول به اقتصادي خپلواکي رامنځته کوي. د نوموړي په وینا له کورنیو تولیدي توکو استفاده کول په هیواد کې دننه د پانګې راګرځېدو لامل کیږي او ورسره د کار زمینه برابرېږي او هم د کیفیت مسؤلیت او مناسب قیمت تنظیم کوي. زاهد همداراز له یادو درملو جوړونکو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به د هغه توکو واردات منع کړي چې کورنۍ تولیدي فابریکې د بازار اړتیا پوره کولی شي. افغانستان د نوو سیمه ییزو شریکانو په مټ د وارداتو او صادراتو بدیلې لارې موندلي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخندزاده عبدالسلام جواد ویلي افغانستان اوس د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې پر پاکستان له تکیې خلاص شوی دی. د نوموړي په خبره د تیرو 4 کلونو هڅو د سیمو له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا په پایله کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې ثابتې پاتې شوي دي. هغه زیاته کړې چې له ایران، هند او ترکیې سره د وارداتو تړونونه پراخ شوي او افغان سوداګرو ته نوي بازارونه برابر شوي دي. ایران د افغان سوداګرو د ملاتړ ژمنه وکړه، د ویزو بهیر به چټک او اسانه شي. د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلینو د ایران له کنسل مجید رضا پناه سره په کتنه کې د ویزو د ورکړې د بهیر پر چټکتیا او شفافیت او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر د خبرپاڼې له مخې د صنعت او سوداګرۍ رئیس سید عبدالبصیر پاچا او د بهرنیو چارو رئیس جان محمد انقلابي د یو شمېر سوداګرو، صنعتکارانو، پانګوالو په حضور کې د ایران کنسل مجید رضا پناه سره کتلي. په خبرپاڼه کې ویل شوي مجید رضا پناه د افغان سوداګرو او پانګوالو د ملاتړ ډاډ ورکړی او ټینګار کړی چې د ویزو بهیر به لا اسانه او چټک شي ترڅو د متقابل باور پر بنسټ اقتصادي اړیکې لا پیاوړې شي. او وروستی خبر دا چې د پاکستان په کورمي کې د وسلوالو برید 6 پاکستاني پولیس وژلي. د خیبر پښتونخوا په کورمي ولسوالۍ کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی چې په ترڅ کې 6 پاکستاني پولیس وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکو ویلي برید د کورمي په پخواني قبایلي سیمه کې شوی دی. د دغه برید او د وسلوالو د هویت په اړه جزئیات لا نه دي خپاره شوي. امنیتي سرچینې وایي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله ومن شه.